د میدان وردګ ولایت میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ښار ښکلا په موخه پلان لري چې د یاد ولایت مرکز اړوند تورو تیږو له سیمې څخه تر تختې کوتل سیمې د سړک پر دواړو غاړو د چراغونو لګولو سربیره د کینول شوو ونو لپاره د اوبو قطره‌یي سیستم جوړ کړي. راز محمد فاروقي د میدان ښار ښاروال وایي د دې هر څه سربیره پلان لري د ښاري ښکلا په موخه د کابل کندهار په لویه لار دروازه ورغوي. سړک دواړو خواو ته له کوتل څخه تر تورو تیږو پورې د نیالګیو ته د اوبو قطره‌یي سیستم جوړول دي چې د سړک دواړو خواو ته د چراغونو نصبول دي چې په دې سره به د موږ دغه سړک لا هم ښکلا پیدا کړي او یو څوک به دا احساس وکړي چې دلته ښاري ساحه ده. همدارنګه په پلان کې لرو چې د توري تیږو په ساحه کې یا هم د سرپل په ساحه کې چې تر اوسه پورې ساحه نه ده مشخصه شوې، په دې برخه کې په دغه ځای کې دروازه هم جوړه کو. د یاد ولایت مرکز میدان ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ دا کړنې ستایي. زیاتوي د ښار په جوړولو کې به له دوی سره اوږه په اوږه ولاړ وي. ناصر د میدان وردګ ولایت میدان ښار اوسیدونکی دی. نوموړي په دې تړاو ملي راډیو ته وویل ډیره به مننه تیر کو دا خو موږ ته یو ویاړ راوبخي د موږ میدان ښار ته یو ویاړ راوبخي او میدان ښار ته دومره کار نه ده سوی. محترم ښاروال صاحب دا فعالیتونه طرح په نظر کې لري، نو دا د موږ لپاره ویاړ ده. موږ په امارت اسلامي باندې ویاړ کوو، په کارونو باندې ویاړ کوو. واقعا کم وخت کې ډیر کارونه شوي دي. شراب الدین هم د یاد ولایت مرکز میدان ښار اوسیدونکی دی. وایي د ښاروالۍ والا نه دا د من خواهش ته چې ګډه ګوډه د کراچۍ مخې ته هم پرې نه دی او بازار کې رڼایي کله کله نه او دا ښه خبره ده چې دوی ورته خدای تکړه کړي او همت ورکړي او بازار کې رش بش باید چې جوړ نه شي. په ورته وخت کې مسؤلین وایي چې په ښار کې د ګڼې ګوڼې کمولو، بیا رغونې او خلکو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره ځانګړي پلانونه لري.